توی په نړیواله کچه باندې کړی ده. اوه د بیټ د تک څخه څرګنده سوه شپږیزه. حسن ساحل د چې دلته توپ کې ریزلټ وي همدا یې شاته یو کوپل ډېر ښه وي حسن او دا هم د میډ وکټ د پاسه لومړی شپږیزه وه د حسن ساحل دومه شپږیزه وه د افغان 11 لپاره. ډېر توپ تکرار ګورو شاته پیچ و حسن ته دا موقع ورکړه چې هغه غټ شاټ ته ورشي عزیز جان پر وړاندې. د تیر اور په پرتله په دغه اور کې همدا مهال نه ده ثابت شوی. بیا هم پرله پسې بله شپږیزه د حسن اساخیل له بیټ څخه. سیم بال سیم ایریا حسن اساخیل ماغه میډ وکټ باندې دومه شپږیزه. عزیز جان خوشحاله نه ښکاري لوډل مشر راغی مشورې شرکې پیچنګ بیا هم ډېر شاته او دومره شاته نشي کولی ته حسن اساخیل ته که چېرته حسن د پاف سټم باندې څلورم سټم سره ګوډلین ته توپ اچونه وکړي نو هلته کېدلی شي حسن راګیر کړي خو که چېرته په لیګ سټم هم کې دومره شاته هم کې نو عزیز جان باید په دې باندې وپوهېږي چې حسن داسې بیټر دی چې هغه لحاظ نه کوي د چا. دریم توپ ترسره کوي او فول ټاس خراب توپ صحیح استفاده دا ځل په ډیپ سکویر لیګ باندې بله شپږیزه عزیز جان د حسن اساخیل پر رحم او کرم او دا هم د شپږیزو هټریک پرله پسې درې شپږیزې د ازبکستان لوبډلې دغه توپ اچوونکي ته درې پرله پسې شپږیزې ورکوي. لوبډل مشر شیر محمد ورته راځي د میدان ډګر ساتونکی لیژي لانګان پوزیشن باندې همدا ډول کور باندې ډیپ کور باندې ډګر ساتونکی موجود دی. یوازې دوه ډګر ساتونکي د لوبغاړي څخه بهر دي. حسن اساخیل په سټرایک باندې ده. او بهترینه کمبیک بهترینه توپ اچونه چینج اف پیسو شاته او بیک اپ د لین سره زه فکر کوم سکیټي شو ډېر او حسن بالکل دا بال مطالعه نه کو په هیلمټ باندې ولګېده او دا ډېره ښه واپسې د عزیز جان تکرار ګورو شاته بالو ډېر ښه بال البته په اوږه باندې ولګېده. شاکر یو لیګ یو رس سپینر مې ورسره ولیدو تمریناتو پر مهال چینامین ډېر ښه ځای کې پیچنګ کو. زه فکر کوم که چې دغه وروسته توپ اچونې ته راشي شاید ستونزې جوړې کړي. فاست بالرانو خلاف دواړه ډېر ښه لوبېږي. حسن که موږ څومره لیدلی دی که عمران موږ څومره ډېر پیژنو نو خامخا په لوبډله کې به نور توپ اچوونکي هم وي ځکه دوی سره دغسې ډېر مشهور نومونه نشته د دوی د کرکټ پیل دی او دوی به دغه مزل کرار کرار مخکې وړي. او دا ځل بیا هم توپ د باونډري څخه د باندې څلور منډې له دې سره درېیم اور پای ته رسېږي. 41 منډې افغان 11